دا ورو سوال کړی دی چې نن سبا د یونیورسټیانو کې که هغه دیني یونیورسټیانې دي او که هغه دنیوي دي په هغې کې د دې پی ایچ ډي دپاره چې کومې رسالې لیکلی کېږي او د ماسټر ډیګري ده او عربۍ کې ورته ماجستیر و یو دکتورا په دې باندې رسالې لیکلی کېږي بیا انسان ته د پی ایچ ډي او دکتورا او ماسټر ډیګري او ماجستیر دا میلاوي چا چې سبقونه ویل هغو ته دې پته نن سبا دا طریقه راوتې ده چې په پیسو باندې په بل لیکي لکه داسې لکه وایي مثال کې زه ماجستیر کوم ماسټر ډیګري اخیسته غواړم یا پی ایچ ډي یا بله څه داسې هره ډیګري چې کول غواړم او یونیورسټۍ والا وایي چې ته به په دې کې په یو موضوع باندې رساله لیکې او زه راشم تا ته ووایم چې پلانیه دا رسالې لیکل غواړي په 2 کالو کې او زما سره ټیم هم نشتی او پوه هم نشته اصل سره پوه هم نه نو که ته دا ماله ولیکې دغه کس تکړه دی ماهر دی لیکلو کې په انټرنیټ هم پوهېږي ذهن هم تیز دی که ته دا ماله ولیکې نو زه به تاله 2 لکه روپۍ درکړم نوم به پرې چای کم چې پیسې ورکوي دا روی چې دا کار جایز دی او که نه الجواب دا بالکل حقیقت دی او ښکلی سوال دی موږ خو الحمدلله په دیني یونیورسټیانو کې سبقونه ویلی دي دا په دې یونیورسټیانو دیني یونیورسټیانو کې هم ښه په درس کې دا کار روان دی لکه دلته به راشي داخله به ولې څه دکتورا دپاره چې دی په علم کې ډاکټر شي دی ماجستیر کې او دی دا کې او دی دا چې کله د ده دغه قبول شي چې او ته رساله ولیکه دا عنوان دی دا موضوع ده دا طریقه ده نو دی بیا څوک تکړه کس ګوري هغه ته وایي که تی راله ولیکي هغه وبه یې لیکم خو ماله به 80,000 ما یو کس ما لیدلی چا راته ویلو ښه یقیني وایي ده یو عربي کس له رسالې لیکلې ده په 1.5 لاک ریال باندې ماجستیر هم او دکتورا هم او هغه دواړو کې هغه ښه په اوچتو نمبرو راغلی دی 1.5 لاک ریال یې ته اخیستی څه خیال دی کار په باره کې بغیر دې نه چې دین ته دلایلو ته واپس شو څه خیال دی دوکه که صفا دوکه دی صفا که چېرته په دې رسالې سره دته ډیګري میلاویږي بیا خو دوکه اوس که داسې وکړي یو سړی د فایدې دپاره تا ته اوس زه ووایم چې وروره په دې باندې که ته څه لیکلي وکړي او څه راجمع کړي چې زموږ د علم پې زیات شي څه خیال دی صحیح دی هېڅ خبره نه یا مثال کې زه یو کتاب لیکم هسې عام کتاب لیکم که دې مسله کې ته ما سره څه مرسته وکړي او دلایل راجمع کړي هېڅ خبره نه خو چې په دې ما ته شهاده میلاویږي او ډیګري میلاویږي او زه بیا مخکې یو منصب ته رسم دا خو صفا دوکه ده صفا دوکه ده د مؤمنانو سره د دې امت سره د ټولو خلکو سره دوکه ده ښه یو سړی د ډیګري والي په دغه کې په ډاکټرۍ کې او سبا له بیا نه شي هغه سپین واسکټ یې اچولی او علاجونه کوي څه خیال دی امت یې تباه کړو که نه دی به څه کوي خلکو ته هغه پیسې ورکړي دي دا شی پاس کړی دی ښه او ځوان ناست دی په منبر باندې مفتی او پلانې او علانې او ده به پیسو شی راغستی دی به مسله پوهېږي دا خیانت نه دی دا دوکه نه ده دا حرام کار دی دا دوکه ده او په دې چې کومې پیسې ګټلی کېږي دا هم حرام دي د الله نه دې ویېرېږي هغه څوک چې څوک په نورو باندې دا کار کوي او ودې یېرېږي هغه څوک چې خلک یې په پیسو باندې کوي مرسته غوښتی شي لکه یو سړی دی یونیورسټۍ والا ته ووایي دیني ده که دنیوي ده چې ته په دې مسله کې لیکل کې او د یو ملګري ته ووایي چې یاره که په دې ځای کې مې لږ پوهه کړي په دې خبره را سره لږ کښېنې لږ دلایل را جمع کړي لږ ترجمه وکړي هېڅ خبره نه ده مرسته غوښتل خو پوره رساله په هغه لیکل او بیا نوم پې له پاسه سره ده راځي دا خو ډېره ناجیزه ده